د کابل د پولیتخنیک پوهنتون د برق ډپارټمنټ استاد عبدالله رسولی په هیواد کې د برېښنا د منابعو څخه د استفادې او ظرفیت په تړاو وایي مخصوصا در این وقتها اگه شما شنیده باشین که اکثرا تو گفتن میشه که ما یک کشور به اصطلاح هستیم که ملت به اصطلاح گرسنه داریم و ما در روی گنج شیشتیم. از این نگاه که او را اکثرا در قسمت معادن میگن، معادن فلزی و غیر فلزی که ما داریم، راستی افغانستان هم یک کشور غنی میسازه. از نگاه منابع انرژی هم ما همونطور هستیم، یعنی داریم به اصطلاح منابع کافی انرژی، اما خود ما از نگاه داشتن انرژی برقی مخصوصا در گشنگی به سر میبریم. تو فکر کنید که مثلا ما از حدود 24,000 مگاوات برقی که سروی شده سالهای 1980 در افغانستان، اما آخرین رقمی که ما امروز از ریاست برشنا از دوستا خواهش کردن برای ما روان کردن، ما فقط 435 مگاوات طاقت ناسبه داریم. طاقت ناسبه تمانا میده که ما دقت نصب کردگی استیشن‌های خود به می طاقت چیز 435 مگاوات جنراتور و توربین نصب کردگی داریم. و هم در اکثر وقتا تولید کردن نمیتونه، به خاطر اینکه مثلا فکر کنید که استیشن نقلو 100 مگاوات طاقتش هست، اما این مربوط به است که ما در سطح بلند آب داریم یا نداریم. این وقتی که ما در کمابی هستیم، در بعض وقتا تا تولید ما در نقلو 20 مگاوات 30 مگاوات میرسه. دیگه مثلا ما از 3 تا 4,000 مگاوات برق میتونیم از گاز و زغال سنگ تولید کنیم که در آخرین احصایی که من به دست آوردم ما فقط 295 مگاوات برق حرارتی داریم. اما متاسفانه بگویم که ما از گاز و زغال سنگ مملکت خود استفاده نمیکنیم. همین برقی را که ما به شکل حرارتی است مثلا دیزل تولید میکنیم، کلش دیزل چی است؟ دیزل وارداتی است. مثلا کلانترین استیشن حرارتی که ما شما داریم در شهر کابل است که 105 مگاوات طاقتش است. امو که گاگای کار میکنه چیز انرژی، امو سوخت مواد سوخت که دو کار میشه که دیزل است، ما او را از کشورهای خارجی وارد میکنیم. دیگه مثلا منابع جوترمال گفته میشه که در حدود 3500 مگاوات ما پتانسیل داریم که از او قطعا استفاده نمیشه. دو نوع انرژی که در جمع انرژی قابل تجدید حساب میشه که انرژی باد و انرژی آفتاب باشه، ما در این دیگه به مقدار بسیار زیاد چی داریم، پتانسیل داریم. مثلا در یک محاسبه‌ای که انجام شده ما از انرژی باد میتونیم 158,000 مگاوات برق، که بسیار رقم درشت است. یا مثلا به اساس سروی ما میتونیم 222,000 مگاوات از انرژی آفتاب برق تولید کنیم. شما فکر کنید که ما از انرژی باد چیزی که امروز استفاده میکنیم در شمار هیچ است. یک خبر خوش در این روزهای آخر تو بود که یک قرارداد گویا که میگم 100 یا 200 مگاوات ساختن استیشن بادی با کمپانی ترکی در هرات امضا شد. دیگه چیزایی که ما قبلا در باد داریم فقط چیزایی است که به اصطلاح پایلوت پروژکت هاست، یعنی بسیار در طاقت‌های کم. آخرین رقمی که در استفاده از انرژی آفتاب ما به دست آوردیم امروز تازه که آخرینش 45 مگاوات است. یعنی شما 45 مگاوات امرای 222,000 یک رقم بسیار درشت است مقایسه کنین، در شمار هیچ حساب میشه. این چیزی که ما از انرژی بادی استفاده میکنیم. بایوماسی که به طور عنعنوی ما به اصطلاح تمام انرژی خودی که در خانه در اطرافا میگیریم یا هستن دور است یا از دیگدان است که چی از قسمت زیاد انرژی حرارتی ما از او به دست مییم که در دیگر دنیا اکثرا نمیسازن. دیگه از ما در موارد به اصطلاح برق تولید میکنن، ما فکر کنیم که از او هیچ استفاده نمیکنیم. دیگه از جوترمال هم یادآوری کردم که چی است که داریم استفاده نمیکنیم. دقت ما اگه به اصطلاح 1% بگیریم، 1% بسیار ناچیز از مجموع توانایی‌هایی که ما داریم برای تولید انرژی برق که در حدود میشه 400,000 مگاوات و این را مقایسه کنیم که جمعاً در حدود 600 یا 600 چند مگاوات که جمعاً استفاده میکنیم، یک رقم بسیار کم است. یعنی ما پتانسیل ما برای تولید برق بسیار زیاد است به چیزی که استفاده میکنیم. د هغې سروې له مخې چې په 2023 کال کې شوي ښیي چې په 2023 کال کې افغانستان 1300 میګاواټه برېښنا ته اړتیا لري.
چې اوس مهال په ټول هیواد کې د ټولې تولیدي او صادراتي برېښنا کچه 1500 میگاواټ ته رسیږي چې 80% صادراتي او پاتې 20% د هیواد تولیدي برېښنا ده. د افغانستان د برېښنا ریاست د ګاونډیو هیوادونو څخه د برېښنا د وارداتو په هکله وایي او ګاونډي هیوادونو لکه ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران سره مو په دې کال کې خپل تړونونه د برېښنا د اخیستلو په ارتباط باندې لاسلیک کړي دي. ازبکستان سره مو د 2023 کال تړون لاسلیک کړی ده او چون د هغوی دغه سیستم په عیسوي تاریخ روان یي ځکه مو دغه تاریخونه عیسوي اچولي دي. نو له هغوی نه موږ په دې کال کې تقریبا 2.2 میلیارده کیلوواټ ساعت انرژي اخلو او تاجکستان هیواد نه په دغه 2022 کال کې 1.9 میلیارده کیلوواټ ساعت کې انرژي اخلو. ترکمنستان هیواد نه په دې کال کې 1.7 میلیارده کیلوواټ ساعت انرژي افغانستان اسلامي امارت ته د برېښنا شرکت په دې کال کې 2022 کال کې اخلي. او په 1401 کال کې د ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، ایران هیوادونو څخه په ساعت کې 5 میلیارده 355.2 میلیونه کیلوواټه برق موږ په اخلو چې د ټول مصرف د 238.499 میلیونه امریکایي ډالر کېږي. دا تړونونه لاسلیک شوي دي او دا برق جن اخیسته ده. استاد رسولي د دې لپاره چې د هیواد په کومو سیمو کې د کومو منابعو څخه باید استفاده وشي وایي دا مهمه نه ده چې د برېښنا تولید د یو ځای کې وشي او مصرف یې بل ځای کې، ځکه کله چې د برېښنا د تولید شبکه جوړیږي نو کولی شي چې لرې سیمو ته هم برېښنا ولېږدوي. استاد وایي د برېښنا تولید لپاره باید مناسبه منبع په مناسب ځای کې وکارول شي. در حقیقت اگر خواسته باشیم که به این سوال جواب بدیم دو رقم جواب میتونیم بدیم. یکی جواب به اصطلاح بسیار عمیق تکنیکی که در این مورد برق از دیگر محصولات سنتی متفاوت است. به این معنا که وقت شما در مملکت یک شبکه سراسری برق داشته باشین دیگه بازی مهم نیست که شما در کجا تولید میکنید و در کجا مصرف میکنید. یک مثال بسیار زنده مثلا در قرارداد مثل عینک لوگر که شما در جریان هستید که با چینایی‌ها قرارداد شده، در او قرار اینطور بود که فعلا هم فکر میکنم اگر معدن به کار بفته این طرح باید عملی شود. معدن است دولت لوگر، اما برق مصرفی از این معدن باید ساخته شود در بامیان. به خاطر از اینکه ما در لوگر در نزدیکی از او منبع انرژی که بتواند به او طاقت بزرگ وقت تولید کنه نداریم، بنان ساخته میشه در بامیان یک استیشن با طاقت بسیار بزرگ 400 میگاوات که یک قسمت برق باید بده به لوگر و یک قسمتش هم به شبکه ما بده. اما اگر در مقیاس شبکه‌های خود بگوییم که اکثر میگن به اصطلاح شبکه‌های جزیره‌ای، باز در او بیشتر ای که در منطقه چی مناسب است بر تولید برق همون بهتر استفاده شود. مثلا فکر کنید که پیشتر یادآوری کردم که هرات چون به اصطلاح بادای موسمی داره با سرعت‌های بلند، بنابراین در هرات بهتر است از چی استفاده شود؟ از انرژی باد استفاده شود. مثلا در شمال شرق که منابع آبی بر استیشن‌های خرد بزرگ داریم، بهتر است که از انرژی آفتابی استفاده آبی استفاده شود. اما در مجموع چی است؟ وقتی که ما شبکه سرتاسری داشته باشیم باز این کار دیگه به شکل دیگه حل میشه. منابع کلش دیده میشه، مصرف کننده کلش دیده میشه و بعد از یک محاسبات مغلقی که به اصطلاح صورت میگیره که پیدا میکنند که کدام نقطه از کدام جای به اصطلاح تغذیه شود بر ارزان تمام میشه یا مناسب تمام میشه. او رو با دو رقم تشبیه. د اقتصادي چارو شنونکی او استاد شبیر بشیری وایي برېښنا د یو هیواد په اقتصادي پرمختګ کې یو له عمده عواملو څخه ده. که چیرې یو هیواد په صحیح ډول ترې برخمن نه وي نو اقتصادي پرمختګ یې بې له برېښنا ناشونی دی. استاد بشیری وایي د برېښنا په پرمختګ کې باید له شته فرصتونو استفاده وشي.